अस्पताल کې اومه زما لور داخله کړې و. ډاکټرانو ما ته وی چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس قرآن کې راځي چې ويعلم ما فی الارحام، کوم شی چې پر رحم کې دی په دې خدای عالم دی چې دا الک دی او کجینای ده. نو اوس همونګه چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا الک دی او دا جینای او خدای وی چې دا پته هیڅ تم نشته سوا د الله. نو ما د دې دوه جواب وکړ. ما ورته وی چې ګوره خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام، ارحام جمع د رحم ده. رحم هغه کڅوړې ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچي لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر لسو میاشتو پورې پروت وی، رحم هغه ته وایي. نو مال خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام، عالم دی الله ما په هغه شی باندې فی الارحام چې کوم شی پر رحم کې پر رحم کې دننه چې کوم شی پروت دی په دې خدای عالم دی چې دا به څه شی جوړي. د قران کریم مراد دا دی چې د مور او د پلار دواړه نطفه چې یو ځای شوي په دې اوس زه عالم ما چې دې دوه نطفو نه به زه لک جوړو موقع په دې جنای جوړ. ما په دې خبرو پوهیږئ؟ اوس خو تاسو ډېر پوهېدل پکار دي ځکه چې ښځې پوه شوي دي نو تاسو به څنګه نه پوهئ. ښځې پوه شوي لاړې کومې مرتبې ته ښځې ورسې او تاسو ما هغه د شاه دوله شیخان یې اوس خو ښځې پوهي تاسو یې ټل تکړئ. تاسو چې کور ته سودا یوسئ کپړې مپړې نو ښځه داسې وګوري نه اوس کپړه ده چې تا راوړه وایي درته که نه په ایمان ده ستاسو ښځه نه شی ده چې تا راوړه مړه نو سړي چا په څه پوه کړي په خپلو وړو دې پېمانه کړي غوښه که یوسې کور ته داسې راوچته کړي اډو سړی ورته نه ښکاري ټولې پیپړې او هډوکي درکړي سړی ورته نه ښکاري. نو ښځې هغه سټیج ته ورسېدي چې مونږه اوس ټل ته شو. لا نور دے خدای خیر کی وہی ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. دالا ابتداء دا عشق تماشے بو نو ویعلم ما فی الارحام، اللہ وی دغا وقت کی پا دی زا علمم او زپی پویم چه دا دی دو نطفون بزا الک جوڑو موکا جنائی بجوڑو. مال ڈاکٹر صاحب اس وایا نو ما توی چه کریکٹ مال کریکٹ دے او کټوکرای دی وی زب کریکٹ نه پوهیږم پښتو آیا یا اردو آیا سب پوښښ ویلو پوښښم چې دا خبره دا ټیک ما کته په سکرینینګ باندې هغه جرم چې کم جراثیمونه د مور پر رحم کې الګ جوړیږي یا جنای جوړیږي که هغه جرم معلومول شي چې دې جرمونه به الګ جوړیږي او که جنای به جوړیږي هغه نه بعد بیا په ما سوالو کا بیا به ان شاء الله بل جواب درکړم. قرآن هغه کلام نه دی چې ته یو سړی په دې کې پاتې راولې او د دې جواب نشي کولی. جواب عالم سړی د هر سوال کولی شي. کوم ځای کې چې زه ستا د سوال جواب ونه کړی شم د دې دا معنا نه ده چې اسلام عاجز دی جواب نشي کولی بلکې زما علم کمزور دی ځکه جواب نشم کولی. تاسو خیال راغی اسلام محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانه لیظهره څنګه دی لیظهره علی الدین کله. اسلام دې د پاره دی لیظهره علی الدین کله چې دې په اعتبار د دلیل سره په ټولو ادیان باطله باندې غالب وي. په اعتبار د دلیل سره اسلام چې ده هغه یو دین هم د ځمکې په سر پاتې نشي راوسته بلکې د هر مشکل جواب چې ده هغه اسلام سره. تاسو هم باندې یو سوال وکړئ چې اسلام قرآن او حدیث دا ویلي دي او ظاهري خبره دا ده د دې جواب وره. اوس مال د دې بعضي وخت کې جواب رانه شي د دې دا معنا چې زما علم کمزور دی یعنی جواب ضرور شته. تاسو خیال راغلی نو ويعلم ما فی الارحام دریم شی دا دی چې د دې علم سوا د الله نه نشته بل چاته چې د مور پر رحم کې به دې نطفونه الک جوړیږي او که جنای به جوړي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا څلورم خبره علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو
الله وی اچا تدا علم نشتا چې زب سبا څه کار کو اراده یو څه کړی وي او ورپېخ بل څه اراده دې کړی چې دفتر ته ځم پلاره کې د لارای وای اراده دې کړی وي چې زه ټیکادارای پسې ځم پلاره کې درته دشمن ناس دی ولي په اراده وځي چې زه دکان ته ځم خیال امراغه چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دی هارت اٹیک وشو دکان ته هم نرس روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیزا ولګي دا دستونه الټای په ولګي اس نفس وما تدري نفس ماذا تکسب غدا اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو اراده د خیر کړی وي ورپېخ شر شي اراده یو څه کړی وي ورپېخ بل شي دا سلورم وما تدري نفس بأي ارض تموت پنځمه دا الله فرمایي چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کم ازمکه باندې زب کم ځای کې مړ کېږم غریبان خلات سکه بادشاہانم په دې قادر نه دي چې مونږ به کم ځای کې مړ کېږو اوس یو لک صاحب ته کدا پته وي چې زب پاوی جاس کې مړ کېږم نږدې به ورغله هغه جرنیلانو د فوج ته چې پته وي د امریکای سفیر ته چې پته وي چې په دې جاس کې به مونږ مړ کېږو د جاس ته بدوی ورختلی نو غریبان خود سکه چې بادشاہانم په دې علم نشتا چې زمونږ مرګ به په کوم ازمکه باندې زب څنګه مړ کېږم او بابا مې وړي په ګولای بلګم خوې ته به غورځېږم څوک به مې علالای لارای به مې وای موټر به مې وای ولا برابر دي کیږي زما مرګ په کومه طریقې تاسو د جمعات کې ناس خلق ټول وای چې چاته دا پته شته چې زما په کومه طریقه مړ کېږم نو ما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ په کومه ځمکه باندې د دې زمن کې مفسرین وایي چې سليمان عليه السلام تقریر کول او اسرائیل علیہ السلام د مجلس تراغه نو یو بوډا غوندې سړی واغه ته ډېر کته دسي وران ا بوډا ویل سليمان علیہ السلام ته چې دا سوق دی دا سړی ویل دا غ ملائکه چې دار چا مل مکیږي دا اسرائیل دی ا بوډا په جړا شو ویل دا کته ما ته ډېر وران والله وجدي خدای ته وګوره چې ما د دې زنه اوچت کاو هندستان ته مې بوز دا واقعیا په شام کې سليمان علیہ السلام هوا ته حکم کو بډای اوچت کو او د شام نه د هندستان زمکه تراو اسرائیل علیہ السلام نه تاسو کو چې دی بډا ته دی ولې دا سوران کته ورتل صاحب خبر دادا چې ما د ډېر تعجب د وجه ورته وران کته ما ته الله حکم کړو اوس چې دی بډا نه روح واخله په هندستان کې او بډا ناشته په شام کې او د خدای د وعده په منځ کې کل بل 15 منټه پاتې 15 منټ کم ټیم چې د دنه د ساويستو الله ما ته خودلې دی هغه کې 15 منټه پاتې نو تعجب نه کولو چې یا الله 15 منټه پاتې دي په 15 منټو کې به هندستان ته څنګه راسي خو سليمان د خدای او د انسان وعده برابر نه دي بس ورپسې والوتو او د هندستان په ځمکه د چنغړک نه ونی وسایتي نو چې کم ټیم الله ستاسو روح وستو مقرر کړي ور غرب برابر شي او غزاله بده ور پوری بم نه ور برابر ته ما ته وای چې نن ستاپ ملک زرګونه مرګونه وش 10 چرته وش او د کلاشن کوب ګولای تا کور تراشی او په کټ کې پروت په ولګیو 10 چرته اوس بلا خبره ده چې داسې کول خکار ده که بدکار ده هغه د پلیت حکومت نه تاسو کوي چې دا داسې کول خکار ده که بدکار دا تاسو چې دا کومه جنای خوخه کړی ده دغه نه تاسو سوارته خوشاله کلی ته تلو ما یو بډالا زوی ټلویزیون را لګلې زمون خپل ده نو ما ته وی چې ملا صاحب په دې ویر کې پسې ډېر باد مایا مال چې ولی وی چې هغه ډبلای غوندې را تصویر لګلای دا ما خام ټیم کې چې پکې وګورم ناسې مې زړه خوشحال شي ټول اړې مې داسې زړه خوشحال وي او دې ویر کې پسې ډېر باد مایا ما اورېدلی دي چې ته برخلاف دي بوډا راته ګرځي ورپسې ګورې بچ سبکی انجام بم سي د ملک اقتصادي طور بیړه تباہ شو نن لس پنځلس ورځې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته ټیوبویل پریوته ده کمیټه څه شو
سیلاب یوړه کمیټای کې تصور د دې کیږي چې دا میر زمارا شي او دا میر زمارا شي حکومت په دې قهر اخته ده په دې قهر نه ده اخته چې په ثابت کلی کې وبنشتا یعنی د بالا معنینا جاموي وینزل د پارا زمون کور ته خلق راځي او زنانه راځي زمون کور کې جامي وینځي چې د جامو وینزل او بور کړی لالا روح قانوني کې تیار ټوبل پروت ده کمیټای والا په کم عالم فنا بم لګېدلی دي چې تر اوسه پورې په دې ګرمای کې ماشين ورته نه وروړي او پنه لګي تیار ټوبل پروت چرته چې د دوی د خېټه کار نه کیږي الته د ټول قوم خدای په وبو یوړې کی الته د قوم غم چا سره ټک کار په دفترو کې نه کیږي ټک کار چې ورشي درته بګوري کجیب دې لکخو خو سلالو پتو بوش او کجیب دې خنو داسې سپیره شیخ میخ وی نا بابوګانم درته وي چې شیخ اوزا آرډر شوی د شیخان ټول نیسی نا غریب منډه ونیسی خدای دې متانی لور والا خدای دې ما کچرو لور والا خدای دې ما دفتر لور والا خدای دې ما چپړاسیانو له محتاج کدا د دفتر او قرباني چي دي ما دې خدای دې لور تک کار نکي اقتصادي طور و ټماټر ارزان شو 3 روپۍ سیر شو مال کا ټماټر ارزان شو تټې پر چې 5 روپۍ سیر په 17 شاه بچا کالونه کې ټوبل تیار پروت ته ولی ماشين نه راوړو په نه لګي کته پیسې او فند را سره نشتا پیسې نشتا پرون په چترال کې د پیپل پارټي د سټ د پارا 6 لک روپۍ وی چې چترالیانو له اعلان وکړو او قوم له بوس کله د پارا پیسې نشته نصرت بوټو بیگم نصرت بوټو چې اته ورځې ډیرو په چترال کې اته ورځې او چترالیانو ته د سلويخ زرو کورونا الاټ کول د سټ غټلو د پارا هغه د پارا پیسې وی او په ټوبل باندې پمپ لګولو د پارا پیسې نشته د یو ټوبل افتتاح ودلتا په میچنی روډ باندې بنظیره چې ورته راغلی و په یو افتتاح دغه 10 لک روپۍ لګېدلې هغه د پاره پیسې وی او موږ د پاره د سکلو دوبو د ماشين پیسې نشته نو زما عزیزانو آسمانی عذاب لاندې راغلی که خدای ته منظور وا او الله دې نور زیات کی زمادات واده ځکه چې تاسو کړی دلته یو دو ګډیان دي داسې سایکل چلای خدای چې په ژوند پیژندلی دي داسې شکل ته نو هغه مرستو دا خانه سره جنډا ودرولې و داسې بور په سړک پیدا په کار دادې چې د غریب لا خو چرته هغه د لاس موټر ورکی کنه په کار دې کنه مونږه هوځه خره له لاس وړې دي دغه لا په ورکی نو عزیزانو عرض می داو چې دا قوم باندې آسمانی عذاب نازل توربله کې ولی وبنيشتا ورسک کې ولی وبنيشتا ملکند کې ولی وبنيشتا لوډ شیډینګ ولی دی پوری کې وب زیاتیږي ک کمیږي تاسو وای پوری کې خو دریابونه اسمان ته روخي نو آسمانی عذاب در باندې نازل دی او د زمکه وبم در باندې وچې شوي او د بجلی پکیم در باندې ودرېد انجام بګوري چې نور بچکی دا بټیکيږي کله دا بټیکيږي الا چې د ملک قانون شریعت شي د ملک قانون قران شي د ملک قانون دین شي او هر یو مجرم لا د جرم مطابق سزا ورکړي نن تو ګوره روزانه اخبار کې ګوره روزانه دای دکان والو مجرم पुलिस के हिरासत में खड़े हैं ये नकबजन है पुलिस के हिरासत में खड़ा है इसके हीरोइन लारे वरसरौनी वेशवा पुलिस के हिरासत में खड़ा है उस दगा गलो डाकवान और हरामियान دا وګوره چې دغه پولیسي څو وخت کې کچرو تراولي وکیلان ورسره پیشي چې جدي د مور او پلار مور شیخ دونه پلار شیخ دونه د بغدادي او مور رابعه بصري و دا خو پاک صفا لک دی مجسټریټ وی ښا دا پولیس غلط اف آی آر درج کړی دی زئی ما په ضمانت باندې پرې هغه آرامیان سبا بیا غټ سترګي کوي په دې سرک باندې د ویخي مور نظامن تختی روان لاره تور ټوب کیو بورای ته راوغور روان لاره او سچل بکی تیر ورځو کې مونږ یو آشنا دي کابل سره روان دي موټر پر راغله چې موټر پر راغله دي موټر کې ناشته موټر ورته ولار دي کاکا کم خوازي هغه تاسو کم خوازي زه خرامداس تاسو دی ویل مونږ هم رامداس تاسو خلار راته نه د معلومه
اوس غله په موټرو کې ګرځي خدای مرکه چې موټر کې کینه نه راځه کینه ول مونږ ته بلګلاره مخه رستوي کینولې دی یو سړی یو څنګه ناشته یو بل څنګه یو ورته چلکه دا دروازه لک پارام بندوا د پلاني زوی کنځلي ورته ول د پلاني زوی خو بتای ول ته به خپلو کې چې د ګرای تر رسیدلی ټاپ ټوپی په خپلو کې جوړ کړي چې ټاپ دورته ما لکه ما دا په معمولی خبره جګړه ما د ما کول او 15000 روپۍ په جیب کې چې رامداس سره دې کوس کو ا 15000 روپۍ تی وېستي ورته خبر زمونږ داسې کار دینو چې ډیر روان شي چې د بالا مړ زمونږ دکان ته را رسیدو چې کتلی دي 15000 روپۍ جیب کې او دا قسم غلې ابل ورځ دې شالادات بابا سره نیولې دا قسم غلې ټول ورځ ورپسې پولیس ګرځېدو د شالادات بابا سره ونیو تاسو یو کوي چې څم کړ کم خلاړ دله خو سپکارو دله پکارو چې دلته دی ونیو دا راځن دي چې راځن دي بس موټر نه را کوس کا او تور ورته تړه گردن تلته و چې دی یو څو سرونه په سرک خلک وګوري که د غلا نامه چا واغستا نو ګیره مې کاله کوي وا دې د غلا نامه ستا د ملک هغه د انګريزانو قانون دی او د انګريزانو د پرکټو حکومت دی انګريز لاړو پرکټي پاتې خیال امراغه زمونږ حکومت دغه لپاره شونن په اخبار کې لیکلي چې د مذهبي امور وزیر چې دی هغه په پلاني زیارت له غسل ورکړي زمونږ د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر چې دی هغه پلاني زیارت له غسل ورکړي او صادر به په غوړي یعنی قبر به لمبي الکه چې قبرونه لمبي خوار شي چې تخوار غریب کمړي وی لمبوا چې ثواب خو دی وشي نو قبر به لمبي اوس کداغه وزیر ته وای چې راشد ته غریب مرده سو کې نشته لګي ولمبوا مړ به دي کی پټی کی کنه او سلطه چون کې د اهل بدعو راج ده قبر له غسل مونږ دغه لپاره او دا د خپل اعمالو د لاسه زمونږ د غلطو فیصلو د لاسه خدای خبر چې زمونږ حشر او زمونږ انجام بسي مالک یوم الدین دا مسلسل بیان دا الحمدلله را روان ده مالک یوم الدین دا بل صفت ده د پروردگار عالم چې د قیامت د ورځې مالک چې ده هغه به صرف او صرف د الله ذات بل څوک بني په دغه ورځ باندې چې سر اوچت کی او دا وایي چې زم په دغه ورځ باندې سه اختیار لرم علما وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی आवाज به وشي لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی یو بادشاہ بم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زم څه بیا به ملائکه आवाज وکي چې لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ الله دی چې هغه یو دی او داسې په قهر دی نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړي عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قران او حدیث کړي دا ورځ به یو ورځ وي او دا یو ورځ چې دا به 50000 کال وي علما وایي چې 50000 کال به په دې رنگ نه 50000 کال به داسي وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50000 کال عمر دا حساب لګوي د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50000 کال عمر داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50000 کال عمر او که حساب ما کړی دی 50000 ویخ شي خدای بندگانو ملک در نه سیلاب یو تاسو سړی وینو خزه به در باندې وزیر اعظم ملک در نه وبو یو نه په قیامت پويږي نه په دنیا پويږي نه په آخرت پويږي سه ویلاله مې پته خان دې پته خان رونه ما جوړيږي ویخ شي ملک د خدای د قهر په پلیټ فارم ولاړ خدای پراستای چې په دې ملک داسې ورځ را روانې دي چې دا کم غریبان یې په کور کې بزړې جامې هم د خزو درنه تختی د ملک دا حالت س عقل ځان کې پیدا کړي سوچ ځان کې پیدا کړي س فکر وکړي نه د تیر شوی زمانه فکر کوي نه د حال فکر کوي نه د راتلونکي نه په خبرو پويږي نه په حساب پويږي نه په کتاب پويږي یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑه کال وي یو ورځ 15 ارب او 50 کروڑه کال وي او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنئ
دا 15 ارب او 50 کروڑه کاله به ولاړ نو داسې به تنگ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص د دې نور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان د هر سړي سر چې دی هغه کټوای وي قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ وي یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګری شي دومره لوی روب وي